له شو چې ډاکټر ډېرې خبرې وکړي، غیرت یې وکړو. په پښتنو ګلخانانو ته علي شاه یاد کړه، عافیه صدیقي ورته یاد کړه، بس موږ وګټله. صحیح ده. بحث ولس په نظر کې په دې ګټلې کېږي، خو کوم چې پوهان نهستي هغې ته پته ده. ما ولنۍ غوښتنه تا نه دا وکړه چې تا ما سره په دې باندې ډېر زیات بحث وکړو چې کوزه پښتونخوا دې نه جیږي، بیرغ نه جیږي. خو چې کله ما تا ته دا خبره وکړه چې صحیح ده نه جیږي، ته یوازې ووایه چې دا بیرغ زمونږ سپین بیرغ دی. اوس خپل دریځ نه مکمل ووړی دی. زما څه کار دی چې زه کوزې پښتونخوا ته وایم چې بیرغ مه جیږوئ. نو موږ چونکې سیاست ویلی دی، موږ هم چونکې بحث کوو، موږ زړې خبرې یادې ساتو په بحث کې. زمو ستا 1.5-2 ساعته بحث په دې وشو چې تا ویلي کوزې پښتونخوا کار څه دی چې زما بیرغ جیږي. چې کله مې دنه غوښتنه وکړه چې نه جیږي، ته ورته په مینه ووایه چې زمونږ بیرغ سپین بیرغ دی. نو د دریځ نه وروسته شو چې زما کار څه دی چې کوزې پښتونخوا ته وایم چې بیرغ مه جیږوه. اولنۍ خبره د خپل دریځ نه واورېدې. دویمه خبره د ګلخان راځي. ته د کوزې پښتونخوا خلکو ته تور ورکو چې هغه پښتانه کم چې د پاکستان په ادارو کې دي دا ګلخانان دي، ځکه د دې د لاسه پښتانه وچلې کېږي. نو په دې دلیل باندې طالب هم ګلخان شو کړه. طالب څونه خلک ووجل، خو طالب ته ګلخان نشي ویلی، ځکه طالب زور لري. څنګه چې د پاکستان ادارې زور لري، دغسې طالب هم زور لري. کم دلیل چې د کوزې پښتونخوا دپاره وټاکي، هغه دلیل په ځان باندې هم منه. کوم دلیل چې کوزې پښتونخوا دپاره ته راولې او ځان غیرتي کې چې بس زه د ننګرهار یم او زه غیرتي یم او زه افغان یم او بس موږ بدل خلو، موږ ټرته او موږ پرته، دا قیسې ته کې که نه. نو هغه دلیل په ځان باندې ومنه چې که ګلخان په پاکستان ادارو کې دی، د هغه د وجې پښتون وجلې کېږي، نو طالب هم ټول ګلخان دی، ځکه چې هغه هم پښتون دی، د هغه د وجې ټول پښتانه وجلې کېږي. دا قامونه، دا قوتونه چې راغله افغانستان کې تباهي کوله، نو طالب وجه نه کوله که نه. طالب بله د خدای خلک وجلې دي که نه. کم ځای ته یاد کړم، د کم ته ما ته د افغانستان ولایت یادوه، زه به تا ته د هغې ځای دماکې او چودنې ښیم چې طالب کړي دي. په هغې کې ماشومان، میندې، خویندې، هر څوک وجلې شوي دي. خو صرف وجل دي، زه یو جینۍ ده، یو ماشومه ده، کوچنۍ ده، هغه مړه شوه. خو د یو جینۍ نه چې د ژوند حق ته اخلي، هغې نه ته د علم د تعلیم حق ته اخلي، جینۍ دې په ژوندون باندې مړه کړه، ځکه د پرمختګ حق دې ته واغشتو. نو طالب هم ګلخان شو. خو طالب ته ګلخان نه وې، ځکه چې ته د دغې نظام سره جوړ، ته د دغې سپین بیرغ سره جوړ. افغانانو له په سترګو کې یوازې خاورې اچوي، خاورې داسې اچوي چې ساده غوښتنه مې درنه وکړه چې پښتون یې، تم پښتون یې، زم پښتون یم. نره خبره به په دې لایف کې وکړو. نره خبره دا ده چې ووایه ټول افغانانو ته چې د افغانستان ملي بیرغ کوم یو دی، ویلې نه شي. د ته پته ده که ومې ویلې، حقیقت مې وویلې، لاندې ټول افغانان ناست دي. بدل را بدلې کې موضوع خوا دې خوا کې، خو زه بار هغې موضوع له راځم. صحیح ده. اوس راځو د کوزې پښتونخوا خبره، چې اول خو دې منله نه چې موچه ته وایي زما درې رنګه بیرغ. اوس دې ومنله چې خیر دې زما څه کار دې اوچته کې، ځکه ما د نه غوښتنه وکړه چې ډاکټر صاحب ووایه یوازې چې زمونږ بیرغ سپین دی، کوزې پښتونخوا خلک به یې نه اوچتوي. هغه هم دې ګیر شوې، دریځ دې بدل کړو، دریځ دې پرېغوستو. اوس راځو د کوزې پښتونخوا خلکو له. په 1893 کې چې کله ډیورنډ کرښه راښکلې شوه که نه، په دې کې د کوزې پښتونخوا د یو پښتون لاس نه و. ډیورنډ کرښه چې کله معامله مخې ته راتله، د کوزې پښتونخوا یو پښتون لاس پکې نه و. خو د کوزې پښتونخوا او د دې د بر وطن ترمنځ د کرښې په ضد باندې ټولو نه غټه جګړه چې کړې ده، هغه د کوزې پښتونخوا پښتنو کړې ده. 1899 کې 1897 پښتون ریولټ ورته وایي. د هر ځای نه پښتانه پاڅېدل، د انګریز خلاف یې جګړه شروع کړه. او په کابل کې تا دغه کول، کابل کې د شوشاګانې روانې وې. صحیح ده. دا په خندا نه ده، دا تاریخي حقایق دي. نو هغه خلکو د دې وطن دپاره هغې ټیم قرباني ورکړې ده، هغې وخت قرباني ورکړې ده، کوم وخت چې د بیرغونو مسله ومنه. اوس ته راځې هغې خلکو ته دا خبره کوي چې تاسو ولې زموږ بیرغ اوچتوئ. په 1899 کې په لکونو پښتنو انګریزانو سره وجنګېدل، قربان شول. بیا چې کله امان الله خان د جنگ اعلان وکړو انګریز باندې، دې ځای نه پښتانه د وزیرستان نه پاڅېدل، انګریز په خلاف وجنګېدل د افغانستان دپاره. نو چې کله معاهده وشوه د 1919، هلته
ازادي شوه او تر 6 کالو پورې انګريز دلته وزیرستان باندې بمباري کوله. د دې ځای پښتانه ولې وجل ځکه چې پښتانه افغانستان د لپاره پاسېدل په کوزه پښتونخوا کې. ته اوس راځي هغه خلکو ته وایي چې تاسو زمونږ بیرغ مو پورته کوئ، زمونږ دا مه کوئ، زمونږ دا مه کوئ. دې پښتنو د وخت سر نه افغانستان له قرباني ورکړې ده. دا د دې وطن دی. صحیح ده؟ خو همغه خبرې بدلوله دا ډېر بهترین تکنیک دی. دې باندې ساده خلک ډېر غولويږي، ډېر مزیدار طریقې سره به بدلیږي. ټول بحث تا ما سره په دې وکړو چې کوزې پښتونخوا خلک د بیرغ نه جیږي، چې ما د غوښتنه وکړه نه جیږي. ته یوازې ووایه چې بیرغ زمونږ سپین دی، درې رنګه نه دی. خپل دریځ دې پرېښود وروسته شوی، بیا دې ووایي چې زما څه کار دی چې کوزې پښتونخوا خلکو ته وایم. یوازې هیله مې د نه دا ده چې دې ځل خبره کې کوم دریځ د موضوع ته راوړو په هغې دریځ باندې ودرېږه. تر سر نه تر اخره پورې زه په خپل دریځ ولاړ یم. شل ځله د خپل دریځ پرېغوستو. هیله کوم بسم الله که حمزه صاحب زه به رالنډه کوم او دا دلته کوی شي دخالت وکړي. زه په لومړۍ برخه کې البته تاسو پوښتنه دا ده چې ته وایي چې د خیبر پښتونخوا خلک دې بیرغ نه جیږي. ما تاسو ته ویلي زه نه پوهېږم دغه د پاکستاني په لهجه یې زه نشم ویلی، د پښتو په لهجه مې په ډېر واضح شکل تاسو ته وویلې د افغاني پښتو لهجې په اساس چې په اوسني شرایطو کې د پاکستان پښتنو ته یا د خیبر پښتونخوا پښتنو ته اولویت د افغانستان د بیرغ جیګول نه دي. اولویت ورته دا دی چې د پنجاب نه خپله ازادي واخلي. که چیرته ته بیا ماته ووایي چې شکیب زه څه وکم، آیا بیرغ پورته کم په خیبر پښتونخوا کې، زه درته وایم چې لالا دا نتیجه نه ورکوي. ځکه په بیرغ باندې څوک انقلاب نشي راوړلی، په بیرغ باندې څوک ازادي نشي اخیستی. که ته په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب خلاف ازادي غواړې، د ما درې رنګه بیرغ پرېږده، راپورته شه د پنجاب حکومت نسکور که او د پنجاب حکومت په ډزو نه نسکورېږي، په ډایلوګونو نه نسکورېږي، په مظاهرو نه نسکورېږي، د بیرغونو په جګولو نه نسکورېږي. اوس چې تا ته زما دا جواب خوند نه درکوي او ته وایي چې نه تا ما ته سم جواب را نه که ځکه ته خبره بدلوي، دا ستا ستونزه ده لالا. دا زما ستونزه نه ده، الله تعالی دې تا پوه کړي. زه بیا هم تا ته وایم که نه ته بیا هم ما ته وایي چې ولا د پنجاب په اداره کې خو ګلخانان دي او زه خو انقلاب د هغو سره په وینو نشم اخیستی لکه تاسو چې واخیست، نو زه به حوصله کوم او زه به درې رنګه بیرغ جګوم. نو بیا زه تا ته وایم چې لالا مې زه ستا خوشحالي نشم اخیستی. که ته په دې خوشحاله یې چې درې رنګه بیرغ هلته جګ کړې او فکر کوي چې د درې رنګه بیرغ په جګولو پنجاب ازادیږي یا ته د پنجاب نه ازادي اخلي، زه تا ته وایم وایي که دا زما د دریځ نه تېرېدل نه دي، دا زما زه تا ته په اصل کې سمه لاره ښایم. دا چې ته کوم یو پک کوې نو زه خو په زور تا نشم رانیوی د دغې نه چې ما ته مداخلت کولی شي که نه. و جان مهرباني د دې د خاطره مې ویلې چې ته پوه شي چې زه د دریځ نه نه یم تېر، زه تا ته حل لاره ښایم. حضرت ډاکټر صاحب زه مې خپل وخت سټاپوم ښه ځکه نه وخت مه سټاپوه، لږ بحث اوس داسې کوو، وخت پرېږده. ورګه یار مرۍ مې لږه وچه شوه. هندواړه خورې؟ نه هندواڼه نه ډاکټر صاحب، د سره خو مرۍ نور هم وچېږي. سړي هندواړه کې اوبه دي مرۍ نه وچېږي. ګوره شکیب صاحب دا ټوله مسله چې ده که نه زموږ ستا راځه چې هلته لاړ شو، هل یې ما سره شته په سترګو، حل یې ما سره دا دی ته موږ ته ووایه کوزې پښتونخوا خلکو ته چې ستا ملي بیرغ کوم یو دی، هغه بیرغ موږ نه پورته کوو او هغه بیرغ موږ تا دپاره نه پورته کوو، هغه موږ دې دپاره پورته کوو چې زموږ تاریخ دی د افغانستان سره. دا ټوله مسله زموږ ستا په دې حل کېږي. ته ما ته یوازې ووایه د افغانستان ملي بیرغ په اوسني وخت کې کوم یو دی. بس صحیح شو. ګوره لالا مې تا ویلې موږ موضوع هلته سوال پوره کوم. ګوره بابولالو ته به نه ځو، غټې کیسې نه کوو، داسې واغسې زه په خپل ستر دونه وږی یم قسم دی. صحیح لنډه کیسه راته وکړه، د افغانستان ملي بیرغ ما ته یاد کا، زه د هغې بیرغ نه تر عمره پورې ځان لرې کوم. د افغانستان ملي بیرغ کته وې مثال کته وې چې درې رنګه نه دی، بیا ستا دې سره هیڅ کار نشته چې په کوزه پښتونخوا کې درې رنګه څوک جګوي، کوم مقصد د پاره جګوي اوسې جګوي. ځکه تا وې چې دا ملي بیرغ نه دی، ته په هغې اعتراض د سره کولی نه شي. چې دا ستا ملي بیرغ نه دی، ستا په لهجه کې دا د صادر یو ټوټه ده
د دې شاته هیڅ مطلب نشته نه دی چې قرباني ورکړي دا ټول خبرې تا په دې لایف کې وکړي د کوزه پښتونخوا کې دا بیرغ زه په گاډي لګوم زه په قبر لګوم زه په کور لګوم هغه سره بیا ستاسو سره کار نشته ځکه دا د صادر یو وټه ده د لنه چې قرباني ورکړي دا اون د ملي بیرغ دی وسه دا مسله ته په لندو ټکو کې راغونډه کا وی وایا چې ملي بیرغ کم یو دی د اغینه زه تر عمره پورې په میډیا باندې هغه بیرغ لزه ګوتم نه وړم ځکه چې زما بر وطن ځوانان خپنی شي او کوز وطن کې زه تبلیغ شروع کوم چې دا ملي بیرغ دی د سره بکار نه ساتو موږ بخپل یو بیرغ راجوړو نو بسم الله د دې جواب زه غواړم او موضوع بخښم چې پښتنه چی شه د لاله ما ته پښتنه پلاندو کې وای ځکه دا پښتنه چې وګدا شي زنه پېګم چې ستا پوینټ چی شه ده خزه زه ګوره زه تلندو کې د کوزي پښتونخوا ځوانان چې سیاسي تحریکونو کې درې رنګ بیرغ پورته کوي دا دینه به دی منی شي کته شکیبه تا زکه ستونزه تا ده نور چا د ستونزه نه تا ته ستونزه بیا وګدا کوي امزه صاحب زما املانډه پښتنه زکه زګی کېږي شکیبه ستونزه تا ده هغه ستونزه زه ختموم دله کوزي پښتونخوا خلکو ته د دې خپل پلیټ فارم نه پیغام ورکا وای دا زما ملي بیرغ دی دی لګوته موړی خو کدا ته ملي بیرغ نه مني کدا ته اوسنی نظام بیرغ نه مني کدا ته د صادر یو ټوټه مني کدی له چا قرباني نه ورکړي بیا ستا اعتراض د سره جوړیږي نه په کوزه پښتونخوا باندې نو بسم الله هیله رمزه صاحب هیله کوم دا پښتنه وایم چې شه ده ځکه تا ورستۍ خبره دا و چې دا د سره ستا ګوره همزه صاحب ورستۍ خبره دا و چې دا د سره ستا اعتراض جوړیږي نه تا خپله جمله پای ته ورسوله د ما په حق کې د یو پرېکړه وکړه ختم شو پښتنه دې څه ده پښتنه مې د نوزله وکړه زما په خیال د هندوانه خراب و نه هندوانه سمه ده د ورستۍ خراب و ډاکټر دوزله کوی نشوي په دوه غټو غټو داس ما حق نه جوړیږي چې د خیبر پښتونخوا خلکو ته وایم چې کوم بیرغ پورته کړي هندوانه ډاکټر صاحب هندوانه زکه خراب و چې دینه مخ کې ما ډېر غټي غټي خبرې وکړې پاغي پیښ قسم دا طبيعت هندوانه دا ز فکر کوم دغه صحیح هندوانه ده لاله خراب شم چې ز ګنګه سکړې ورګه ګنګه سکړې اندوانه ډاکټر صاحب دا ډډې تک زه دنه واپس پښتنه کوم صحیح ده پښتنه مې ده چې ستا اعتراض دی په کوزه پښتونخوا چې درې رنګ بیرغ مو پورته کوي دې زه پوری پوه شوې ته یوازې کوزه پښتونخوا ته وایا چې درې رنګ زما ملي بیرغ دی وای دې له لاس نه وړي بس قصه ختمه اوس زه د تا جمله تکراروم ته ما ته وایې چې ستا اعتراض دی په کوزې پښتونخوا چې درې رنګه بیرغ مه پورته کوئ او ته یوازې د کوزې پښتونخوا ته ووایه چې درې رنګه بیرغ زموږ ملي بیرغ نه دی دا د تا غوښتنه ده د ما نه ورور دا پوښتنه نه ده ته ما ته وایې چې ته فلاني خلکو ته داسې ووایه زه تا ته وایم چې ولې ورته ووایم ته وایې د دې د خاطره چې تا د خیبر پښتونخوا خلکو ته ویلي چې درې رنګه بیرغ مه پورته کوه زه اوس تا ته یو شی وایم حمزه صاحب لنډ به یو بل سره پوی کو ته په اصل کې د ما نه دا غواړې چې زه د خیبر پښتونخوا خلکو ته ووایم چې درې رنګه بیرغ زما رسمي بیرغ نه دی همداسې ده که نه صحیح پوه شوی خو ووایه زه سره هم پوه شم د هندوانه ډډې ته کومه د هندوانه ډډې ته د هندواړي خبرې ستا جملې مې دلته لیکلي واوره ستا جملې خو به دروغ نه وایي زه دې بیا پویم که نه ساده ژبه کې ته هندوانه ډډې ته ما پوهیې ته ځان نشي پوهوی ته ما ته وایې د خیبر پښتونخوا خلکو ته ووایه چې درې رنګه بیرغ زموږ رسمي بیرغ نه دی زه تا ته وایم چې اوس ته ما نه غواړې چې زه تا نه غوښتنه نه کوم ډاکټره زه تا نه غوښتنه نه کوم زه تا نه پوښتنه کوم پوښتنه څه شی ده یا خدای پښتنه مې ده پښتنه کوېشن مارک لري آخر کې پښتنه مې ده چې ته د خیبر پښتونخوا خلکو ته ووایه چې تاسو درې رنګه بیرغ زما رسمي بیرغ نه دی دا نیوکه ده که نه زه ټولې مسلې زموږ ستا د لایف ټوله مسله ما حل ته راوسته د کوزې پښتونخوا سړي باندې تا اعتراض دی چې درې رنګه بیرغ مه پورته کوئ صحیح ده دې ځای پورې ورسېدو رسېدلی مو لیکلي کوزې پښتونخوا خلک بې ځکه نه پورته کوي چې ته کله ورته ووایې چې دا زما درې رنګه ملي بیرغ دی دې نه بغیر بل بیرغ نشته دا زه د خپل نظام دپاره استفاده کوم دې نه تاسو خپل سیاسي ګټې مه کوئ داسې ده که نه صحیح دا اوس تر اوسه پورې ته پوښتنه نشته نو آیا درې رنګه بیرغ ملي بیرغ دی او که نه دی دې ته اوس پوښتنه وایي دا اوس پوښتنه ده
اوس د پوښتنه وکړه مشره زما هندواړه صحیح ده ستا پوښتنه ورکوه تا ماته ویلې چې د افغانستان درې رنګه بیرغ د افغانستان رسمي بیرغ دی که نه دی دا اوس پوښتنه ده صحیح ده او دا ډېره ښه پوښتنه ده زه دا پوښتنه درته جوابوم خو په عین حالت کې بیا د تا نه یوه پوښتنه لرم شرط لګئ چې جواب به یې نه کې داسې درته جواب کوم چې زړه دي زه زمو ستا شرط شو زه ته کاناډا کې زه امریکا کې او خلک به د دې بیا قضاوت کوي زمو ستا په دې خبره باندې شرط شو چې ته دا سوال جواب کولی نشي زه په امریکا کې یم ته په کاناډا کې چې ته کوم شرط په دې باندې دې ځای د سره منمه یوازې ته دا جواب که چې درې رنګه بیرغ ملي بیرغ دی او که نه دی ځکه که دا اقرار تا وکړو نو طالبانو نه ته مکمل انکار کوې بسم الله زه درته جوابوم یو بیا شرط چې شرط درته وایم ما د ټي شرټ یو کمپنۍ جوړه کړې یو ټي شرټ دی I am just خان not ګل خان درلیږم زه اغوندې به یې ته په لایف کې په خدای چې اغوندم شوخي در سره کوم مجبوره نه په خدای چې اغوندم زه اغوندم نه که دا ټي شرټ دله ما خپل کوزه پښتونخوا کې خلکو کې مارکیټ نه کو زما نوم بدل کا صحیح جواب د سوال ډېر صفا ټکو کې براکې اخو دې خو نه زه بسم الله هغه سړی نه ګوره لالم کله چې ته د یو هیواد ملي بیرغ غواړې وپېژنې چې کومې رسمي بیرغ دی او کومې رسمي بیرغ نه دی ته به هغه د هیواد نظام ته په کتو پېژنې صحیح ده ډېری نظامونه شته دی چې بیرغ یې په ملي آراو نه دی ټاکلی یو دیکتاتور راپورته شوی یو رنګ خوښ شوی یو بیرغ یې راپورته کړی دی ځوړولی دی هغه رسمي بیرغ شو په اوسني شرایطو کې زه دوه ډلې خلک لرم رور یو هغوی چې د ملي بیرغ غوښتونکي دي د درې رنګه بیرغ یو هغوی چې د سپین رنګه بیرغ غوښتونکي دي کوم نظام چې زه اوس په افغانستان کې لرم شاید تاسو تېنه صاحبزاده صاحب خبر نه وئ او لطفا بیا مه تخته بیا مه وایئ چې پوښتنه دې جواب نه کړه زما اوسنی نظام موقتي نظام دی زما دغه اجرایه رئیس چې اوس کوم په افغانستان کې د طالبانو ناست دی دا موقتي اجرایه دی وزیر دفاع مې موقتي دی ټول سرپرستان دي د دې معنا څه ده معنا دا ده چې تر اوسه پورې دا نظام رسمي شوی نه دی تر اوسه پورې دا نظام دو خپله وایي اوس ملا یعقوب وایي چې زه د دفاع وزارت چې دی دغه یم سرپرست یم حقانی وایي چې زه د داخله وزارت سرپرست یم نو دوی یو حزب دی زه اوس د ما د تاریخ نه خبر شه کاکا غني چې کله ارګ پرېښودو دوی مجبوره شوه چې لوټ نشي ماحول خراب نشي بې امنیتي را نشي دوی مجبوره شوه ارګ ته رادننه شي تر اوسه پورې زه دوی ته د سرپرستانو په سترګه ګورم نو دا سرپرستان چې کله یو دایمي نظام رامنځته کوي او هغه نظام په رسمیت پیژندل کیږي او په هغې کې یو بیرغ اوسي هغه وخت به زه هغې بیرغ ته رسمي بیرغ وایم اوس د ما جواب تا ته یوازې یو شی دی په افغانستان کې چې څومره خلک دي دوی مجبوره دي د کوزي پښتونخوا باس ما تا ته نه دی ویلی ما د خپلې پوښتنې جواب تا ته درکړی زه اوس تا نه یو پوښتنه لرم شکیب صاحب نیوکه یعقوب نه ده کړې نیوکه هیبت الله نه ده کړې نیوکه شکیب کړې ده د دې خبرې جواب به د بیرغ مال شکیب راکوي زه د یعقوب نه غواړم زه د نظامیانو نه غواړم زه د چا نه غواړم په کوزه پښتونخوا باندې تا نیوکه وکړه چې زما بیرغ مه پورته کوئ شکیب د ما ته ووایي چې ملي بیرغ کم یو دی زه بیا درته وایم لږ زه هغه نوی کار کوم ګورم زه صاحب یو دقیقه په لیاز د خدای شکیب صاحب حمزه صاحب لږ خاموشه کینو لاندې ولس نه زه تپوس کوم آیا کومه پوښتنه چې ما شکیب نه وکړه دا جواب شو که نه شوه کمنټونو کې چې څه فیصله وشوه زه ملامت زه دونه انسان یم دونه غټه سینه لرم دلته د بر وطن خلک زیات ناستي که بر وطن خلک تا سره مینه لري تا ته د جواب ما د ملامته کې او زه خپل ملامتیا ته تیار یم پوښتنه جواب شو که نه شوه لاندې ولس په وګورو ډاکټر صاحب اوس ته د ولس آراوې راواخله حمزه صاحب ما ته اجازه راکړه خاموشي ګورو لږ ګورو چې یو شیبه صبر زه وایم تاسو تر هغې پورې د کومنټونو کې آرای راواخلئ زه په ټیک ټاک کې امپراتوري نه کوم زه د ټیک ټاک اتا محمد نور نه یم چې دلته رایګیري وشي او د ما رسمي بیرغ معلوم شي دا غیر رسمي بیرغ نه معلوموم ډاکټر صاحب حمزه صاحب ما ته یو دقیقه وخت تا نه چې ما کوم سوال وکړو سر خلاص کړم زه تا ته وایم هغه سوال جواب شو که نه شو حمزه صاحب تاسو اوس ما خبرې ته غوږ نه نیسئ زه خپله خبره تا ته کوم بیا درته وخت درکوم چې څه وایې وایه ځکه تا خو خپلې خبرې کمنټ د پاسه وګوره موست سینډ نه حمزه صاحب ته 350 خلک وایي چې جواب نه شو
حمزه صاحب زه تاته یو شی وایم لطفا ما ته دا خوستا کتونکي دي دا خوستا کتونکي دي ستا د وطن خلک دي حمزه صاحب وطن خلک دي ما ته حمزه صاحب ریاض لیټر په پر ما پټاو ستا د خلک چې جواب نشو ته خو ما پرېږده نه ته وګوره نه شپږ سوه نه وړې د 900 نفره وایي چې شکیب سوال جواب نه کو صحیح ده ورور مې د تا راګیري د کوای شي په ټیک ټاک کې امپراتوري رامنځته کې تا وګټله او زما خبرې ته پرېږده ما نه ده ګټلې نو خو چې شی غواړې خبرې ته مې پرېږدې خبرې سوال جواب غواړم خو ته غواړې چې جواب غواړې زه تاسو وایم چې ته د ما د سوال جواب نه غواړې ته فقط ډرامې راکې زه دلته د کوزي پښتونخوا ترجمان یم صحیح ده د کوزي پښتونخوا خبره کوم که زما پس مکه باندې یو سړی راځي نیوکه کوي کنه او زما کوزي پښتونخوا خلکو ته سپک ګوري زما کوزي پښتونخوا خلکو ته ډیکټیشن کوي ډیکټیشن مطلب چې امر وته کوي داسې او داسې بکوه نو زه به حیثیت د کوزي پښتونخوا افغان د هشنغر افغان کته ته درسونه اختلاف تستا اختلاف ځان سره ته وسه ته قبر ته یوسه زه د کوزي پښتونخوا افغان ما باندې کڅوګ نیوکه کوي زه به داغه نه دا پوښتنه کوم چې دا د صادر ټوټه زه وچتم کدا ستا ملي ټوټه ده کدا تا ته ارزښت لري کدا د لپاره تا قرباني ورکړې ده زه پرېدم زه ته خپل ای سیاسي ګټه نکوم خود ته راځي ته ویلم نشي په صفا الفاظو کې صفا لغتونو کې چې دا بیرغ د بغیر د وینا د هیبت الله بغیر د وینا د یعقوب دا څوک دي چې زما د وطن فیصله کوي تا ته خطر هم نشته ته په کینیډا کې ناشته ته په بغیر خطر هم نشي ویلې چې زمونږ بیرغ چې دی غدري رنگ دی او کوزي پښتونخوا خلکو ګلخانانو د لګانو سپک خلکو فحاش خلکو زما بیرغ مو پورته کوي نو زه به کوزه پښتونخوا ټوله منې کوم خو ته ویلې نشي ټول د دې ولس لګیا دی نه جواب نشو نو اوس بس کوم شي خبرې د خلاص شوي هغه شرط ما وګټل اوس به زه د خپل شرط کېدم یو د صبر وکړه زه د خپل شرط د موته په دې تړون شوی چې څوک خیالي سړی ولا ته خو ډیر هیلوزینیشن لري پوښتنه جواب نشو راګیري مې وکړه او سوارای مې واخستې شرط ما وګټو اوس ما شرط واخله ورو کوم شي تا خپل شرط اغوسته او چې زما شرط به غوندې هغه جست ګل خان نه ته خبره نه اوري ته لګي ته خیالي زما شرط دا دی د ټیک ټاک کومه نور نه لګي کوله ته دا غنه بتري لګیای راګیری د خپل وکړه خبرې د خپل وکړې وسورای د وخت نه وشمارلې شکیب صاحب ستا شرط ما ومنلو ستاره چې د لګانم چې د خبر پښتونخوا خلکو ته ویلې شرط هم تا وګټو ستا شرط ما ومنلو سیده باغې باندې منګ لاندې ولسترای کې غوستا ټول خلکو وینا زیات تر خلکو لګیای وورو را ټول کارونه تا ما د شرط اقدام تو درېګا نه تاسو سره درېګا د تاسو خپل نظر سره چې لګیا د سم لګیا د ها ډیر ښه نه وو کې وسورای پوره شوی خپل شرط اقدام شکیب وګټه چې شرط غوندي دا شی د وسړیا کوزي پښتونخوا مشوانه پاسته ده د کوزي پښتونخوا باندې مستقبل کې د دې نه پس د دې لایف نه پس دا زما شرط دی ته ځکه ما ستاره منلو چې زما ته چیرته لګای ورور مې زه ته وایم ته لګای ته فقط زما شرط دی زما شرط دی وکیل خپلای مظلوم خپلای راځي شرط دی شکیب صاحب شرطونه په خپل کې غدي چې په کوزه پښتونخوا باندې د نن نه پس ته کوم نیو کم کې کاغه د بیرغ په اړه ده کاغه د غلامۍ په اړه ده زما شرط دی چې کلم ته د کوزي پښتونخوا موضوع ټاکي ما بزان سره ما ته به یو کال یا میسج کې ز خپل نمبر درېږم فکر نه کوم دومره مهم اوسې ورور ایگزیکټلی نو چې زه مهم نه یم شکیب صاحب نو هغه شرط چې مو تاسو کړو په هغه باندې زموستا تړون شو د خپل تړون نه رسټو شوې صحیح ده نه تړون تا چیرته وکړه خیالي ورور می تا چې وهله نشای د ټول خلکو مخامخ په خپل وکړه جواب د خپل ورکه په دیو دقیقه کې دی وسورای وشمیرلې شرط ما وبلو زه تا ته چې وروره 3 دقیقې وغږې دي 2 دقیقې ما پرېږدي چې وغږېږم چې بیا خلک دا تصمیم ونیسي زموستا موضوع ختم شوه زموستا موضوع ختمه ځکه زه پوهېږم ته لګیای زه تا ته پوهېږې چې ولې زموږ موضوع ختمه شوه ځکه همیشه اخر کې ته ما خبر ته نه شوې زموستا موضوع ختمه شو ډاکټر صاحب ځکه ما ته ویلو الله دې من راګيري دې مګم ډیره چوستا د ثانیو کې د وسورای وشمارل او کدا کوم سیستم چې جوړ کړی موږ کاناډا ته راولېږه ځکه موږ ولای راګيري ډیر وخت نیسي اول زتانه د زړه د خلاص زتانه اول بخنه غواړم په دې لایف کې ما ډېری غلطي خبرې مو وکړې دتلونه مخ کې اول زتانه بخنه غواړم
ځکه ما ته لږ لږ ځای کې سپکاوی مو کوم او دا ما سره نه ښایي خو زه احساساتي شوم نو د هغې زه اول بخښنه غواړم صحیح ده یو شی زه تا ته وایم بیا د بر وطن یو شي ته ماته اجازه راکړه حمزه صاحب زه بخښنه غواړم یو شي ته ماته اجازه راکړه چې زه ستا دا کوم خلک ایډینس چې درته ناست دي د تا دا فکر ورته په یو دقیقه کې بیان کړم زه دا وایم چې تا پوښتنه دا ده چې شکیبه ته مشخص کړه چې ستا کوم بیرغ چې دی ملي دی کوم ملي نه دی زه تا ته یو شی وایم د خیبر پښتونخوا خلکو ما تاسو ته ویلي و چې تاسو دا جنډه مه پورته کوئ که تاسو غواړئ انقلاب کوئ که تاسو غواړئ پنجاب نه ځان آزاد کوئ په جنډو ځان نه آزادیږي زه یو شی بیا تاسو ته وایم سپین بیرغ غواړئ پورته کوئ شین بیرغ غواړئ پورته کوئ په اوسني شرایطو کې که چېرته ستاسو پوښتنه مانه دا ده چې د افغانستان رسمي بیرغ کوم یو دی زه تاسو ته وایم چې د افغانستان اوسنی حکومت رسمیت نه لري کله چې حکومت رسمیت نه لري زه سپین بیرغ تاته رسمي کم که شین بیرغ رسمي کم خو دا خو دروغ دي چې بیرغ دې رسمي نه دی چې بیرغ دې رسمي نه دی دغه نشم ایرې نشم اچولی چې ستا بیرغ رسمي ته منې نه ته د کوزي پښتونخوا خلکو باندې نیوکه څنګه کوې چې زما بیرغ مه جګوه زه هغو ته دا د ما نیوکه په هغو دا ده د کوزي پښتونخوا سړي د خیبر پښتونخوا په خلکو چې زه نیوکه کوم سر د خلاص که د ما نیوکه پیدا ده چې په بیرغ یا د جنډو په جګولو انقلاب نه راځي که تاسو غواړئ انقلاب راولئ قرباني ورکئ که چیرته تاسو غواړئ انقلاب راولئ راپورته شئ که نن ته راپورته نشئ په جنګ کې شهید نشئ سبا ته چې دی ایسای په کور چاپه کوي قتل عام درته کوي ورور مې ته په کومې تخیلي دنیا کې زه خو نه وایم که چیرته ته وایې چې خیبر پښتونخوا د جنډو په جګولو باندې آزاده کیږي خو آزاده یې که عام سپین بیرغ پورته که عام شین بیرغ پورته که عام زه د کاناډا بیرغ درلیږم مایک څنګه بندوم ورور مې چې ته لګیا یې زما خبره نه اورې زه به تا ته یو شی وایم 3 دقیقې مهرباني ته وغږېږه 2 دقیقې زما خبره واوره زه خیرې خبرې کوم ډاکټر صاحب لګیا یې بس وسوه ما په حق کې د پرېکړه مو کړه شرط مې وګټلو بل شرط مې راته کېښود مهرباني ورور مې اصول دا دي 3 دقیقې وغږېږه زه خیرې خبره کوم په کوزه پښتونخوا باندې پر مه پټوئ که کوزه پښتونخوا باندې د نن نه پسه شکیب صاحب تا په دا نیوکه وکړه چې درې رنګه بیرغ تاسو ولې جګوئ ګلخانه نو ستانه په دا سوال ټول نړۍ کوي وسه ځکه ټول زما یوازینی شی چې په دا سوال کوي چې دا بیرغ مونږ پورته کوو په کوزه پښتونخوا کې دا بیرغ تا د پاره څه شی دی دا غي جواب تاسو رښتنه زه بیان درته وایم زه نه پوهېږم زه ما ډاکټر صاحب صرف دې لپاره تا ته رالم خبر زه 3 دقیقې تا ته وخت پښتونخوا باندې که نیوکه کوې 2 دقیقې چې زما په افغانانو باندې نیوکه کوې که نه په کوز وطن کې باید ستا دلیل دونه زوروري چې سبا پې ودرېدی شي نو چې کله تا ته مې راوړوله توره دې تر اوسه پورې په ما باندې په کوزه پښتونخوا یې خوار لایف کې لګیا وي چې کله مې توره درته راوړوله چې ښځه وویل چې کله مې درته راوړوله نو تر دې په پر باندې ودې وي چې دا بیرغ رسمي مفتي او هیبت الله شی دی خوا دې خوا کو چې کله کوزي پښتونخوا باندې نره نیوکه کې نو بیا ځان سره نره خبره ساته نه اوري نره خبره دا زما خیره خبره وه زه اجازه طلبم نه اوس واوره کنه جواب نه اوري جواب نشي اوریدای ځکه ستا اوریدونکي چې زما جواب واوري ساري خلاصیږي زه تختم مجبور یې وتښتي ورور مې الله دې ما زه ځکه وایم چې کلم زما لایف ته زه حمزه ټول مخامخ وایم چې زه تختم بس الله دې ما زه په دې شام داسې تختیدل تختم خو خو لري ورو الله ډاکټر صاحب وګټل زما دغه خبر نه خوښیږي چې خپل په بوله ډاکټر صاحب تا وګټل الله زنده خدای پامان په خیر لاش یو خاصه ادا سر راغلی وي اول زه وایم حمزه صاحب زما خوښیږي تکړه سړی دی دښمني درنه ده سپکه دښمني نه کوي زما هر هغه انسان خوښیږي چې درنه دښمني وکړي زه شخصا حمزه ته احترام لرم زمونږ ورور دی نه باید ورته بد ووایو ولې ایدای څه شی د ما نه پوښتنه دا ده چې ته ما ته وایې د افغانستان رسمي بیرغ کوم یو دی زما جواب دته ډیر واضح دی ښه غوږ شئ په ځانګړي ډول د کوزي پښتونخوا خلکو ځکه ستاسو د مغزو سره یوه لوبه کیږي زما سره پوښتنه دا ده د حمزه صاحب چې د تا رسمي بیرغ کوم یو دی اوس زه څه شی وکړم
تا ته حقیقت وایم که تا ته دروغ وایم. ته فکر کوي زه د هغه خلکو یم چې بې سواده دی او دا به احساساتو کې ګیر شي، یو برخه به وټاکي. زه درته وایم چې زما د افغانستان اوسني شرایطو کې حقیقت دا دی چې زما حکومت سرپرست حکومت دی. سرپرست حکومت څه ته وایي؟ هغه حکومت چې تر اوسه پورې د خلکو د خوا په رسمیت نه پیژندل شوی. اوس دې کې د ما ګناه څه ده چې ملا هیبت الله ماته وایي چې زه سرپرست یم؟ دې کې د ما ګناه څه ده چې حقاني وایي زه سرپرست یم؟ دې کې د ما ګناه څه ده چې ملا یعقوب وایي چې زه سرپرست یم؟ سرپرست تاسو چیش ته وایي؟ یعنی د دغې پوښتنې جواب زه اول چې دی زه نه غواړم. چې کله زما حکومت سرپرست دی، معنا دا ده چې تر اوسه پورې زموږ حسابي نه ده شوې. معنا دا ده چې تر اوسه پورې زما رسمي بیرغ معلوم نه دی. په ارګ د یو حزب بیرغ زړیږي. ولې؟ د دې د خاطره چې اوس طالب سرپرستی کوي، آشپز نه دی، هسې د دیګ په سر درول شوی. نو کله چې دا د دیګ په سر درول شوی آشپز نه دی او ته ماته وایي آشپز چیرته دی؟ زه درته وایم چې سړي یو دقیقه خو صبر وکړه، دا خو نظام سرپرست دی. نو زه د دې جواب هغه وخت تاته درکوی شم چې زما نظام د سرپرستی حکومت نه بدل شي په یو رسمي حکومت. بیا به زه تاته وایم چې زما بیرغ اوس سپین دی که زما بیرغ اوس شین دی. ځکه زه وایم چې په اوسني شرایطو کې زه د بیرغ په اړه نشم کوی خبرې وکړم، ځکه بیخي بېمانا ده ماته. اوس زه خوشحاله په دې یم چې جنګ بند دی، خوشحاله په دې یم چې ورور وژنه بنده ده. اوس د طالب سره کینم داسې یو حکومت رامنځته کوم چې هغه سرپرست نه وي. ښه ما خو تا ته پوښتنه جواب کړه. اوس ته د بیرغ غالي کلک ما پرې نښتی چې نه، ته زر ماته بیرغ معلوم که چې که تا سپین وټاکه زه درې رنګه بیرغ لاکم او که تا درې رنګه وټاکه زه سپین بیرغ لاکم. وروره رنګونه کم دي، تکې کمې دي، چې ته کلک شلی چې ته این کوي که پین کوي دا پټی به شین کوي. دا سره یعنی دا د ماشومانو بحث دی چې ته یې ما سره کوي. هله نه، زر کوه یو بیرغ وټاکه. یعنې څه؟ زه درته وایم د مونږ نیمایي معاملې بندې دي هلته. تر اوسه پورې په دې سره سلا نه یو چې نجونې مکتب ته لاړې شي که لاړې نه شي. په دې سلا نه یو چې اقتصاد مو سره کم جوړ کړو. په دې سلا نه یو چې د جنګونو مخه څنګه ونیسو. زه حتی په دې نه پوهېږم چې دا کوم ټانګونه او توفانچې چې امریکایانو راکړي که سبا یې کومه پرزه خرابه شوه بیا زه پیسه وکړم. ښه د امریکایي ټانګ دی، درز یو ماشین یې خراب شو، د کوم ځای نه یې راوړم؟ د ما ډېرې نورې مهمې مسلې پاتې دي. ګل خان راغلی کلک شله دی چې نه ته به شین ټاکې که سپین ټاکې، او چې یو دې وټاکه بل درنه زه غلا کوم. دا خو غیر منطقي بحث دی یاره، دا دومره ښکته بحث دی چې بې سواده هم نه کوي. او دومره خبره ته ماته وایي چې تا خلکو ته وایي د کوزي پښتونخوا چې درې رنګه بیرغ مه جیګوه. ما د کوزي پښتونخوا خلکو ته ویلی چې تاسو درې رنګه بیرغ مه جیګوئ. که چېرته تاسو درې رنګه بیرغ په دې نیت جیګوئ چې د پنجاب نه خپله ازادي واخلئ، نو ازادي په بیرغونو نه ترلاسه کیږي. ازادي په جنگ ترلاسه کیږي، ازادي په زور ترلاسه کیږي، ازادي په قربانۍ ترلاسه کیږي. نو دا مې بده خبره کړې. اما که ته بیا هم شلی چې نه د مونږ کوزي پښتونخوا خلک درې رنګه بیرغ جیګوي، ورور مې درې رنګ هم جیګ که، د امریکا بیرغ هم جیګ که، د کاناډا هم جیګ که، د هندوستان هم جیګ که. زه وګورم ته په بیرغونو ازادي ګټی شي، خو نه یې شي ګټی. بناً زه نه پوهېږم دا د تا ټول ټاپک چې نن راغلی وي، څومره فکرونه به دې ورته کړي، څومره سوچونه به دې ورته کړي، دا ټول ډېر بېمانا و یار. که ته درې رنګه جیګئ، که څلور رنګه جیګئ، که سپین جیګئ، که شین جیګئ، پنجاب د غلامۍ نه د بیرغ په جیګولو نشي خلاصېدلی. که غواړې د پنجاب د غلامۍ نه خلاص شي، ته باید ګل خان له منځه یوسې، ګل مرجان له منځه یوسې، بدل خان له منځه یوسې. آیا که ناحقه یم ته راته ووایه؟ دا هماغه خبره شوه چې یو ځل مې درته ویلي و چې دوه خدایه دي که درې خدایه دي. کلک شلی چې سپین وټاکه یا شین وټاکه. وروره زما ټول حکومت چې دی سرپرست دی. د ما تر اوسه پورې نه تور معلوم دی نه سپین معلوم دی. 3 کاله وشوه سره یې درزوو چې اوس چی شی وکړو، په چی شي سره سلا شو. او ته راته وایي چې نه یو بیرغ وټاکه چې بل بیرغ زه غلا کړم. دا څه رقم یعنی نه خو دا فلسفي بحث دی نه حقوقي بحث دی. او دا خلک خو واښه نه خوري یار چې کوم تا ته ناست دي. خو آخر تا ته وایي چې وا حمزه دا د سړي سپین وټاکه، دا شین چې ته خیبر پښتونخوا کې پورته کې ګټی څه شو؟ یا درته وایي چې وا حمزه د سړي چې د شین وټاکه، دا سپین تا پورته کې خیبر پښتونخوا کې ګټی څه شوه؟ خبره د خیبر د پښتونخوا د پښتنو ده، د دوی د ازادۍ ده، د دوی د نه وژلو ده، د دوی د امن ده، د دوی د استقلالیت ده، د دوی د افغانیت ده. تر پرونه پورې د وی زه افغان یم، نن کلک شلی چې زه پاکستان دفاع کوم. بنان بحث چې کله هم کوئ لطفا پاړی فکر وکئ، منطقي بحث ته راشئ. دا شین بیرغ د تا د سر نجار، زه شین ته پورته که.
سپین هم د تا د سر نجار سپین هم پورته که. زه به د کاناډا حکومت ته ووایم چې زما یو ملګری دی په خیبر پښتونخوا کې غواړي د کاناډا حکومت بیرغ پورته کړي، هغه هم پورته که. په بیرغونو ازادي ګټې یار ظلم دی، والله ظلم دی. زه به یو څو نور ملګري راواخلم چې علم ولري په دې برخه کې او لږ څه بحث وکړي، بیا به د هغې نه وروسته زه تاسو سره خدای پاماني کوم. اما یو څو ملګري به راواخلم په ځانګړي ډول د کوزې پښتونخوا ملګري که چېرته یي، ځکه زه باید پوه شم چې کوزه پښتونخوا کې څه روان دي او څنګه موږ کولی شو د دغه خلکو درد دوا کړو او دا درد چې دی په بیرغونو نه دوا کېږي. سلامونه صاحب، ستړي مه شئ، الله مو راوله صاحب. جناب ننګیالی صاحب، الله دې راوله په خیر راغله. ډاکټر صاحب جوړ کور د ودان صاحب، انټرنیټ مو لږ کمزوری دی، که مو ځای بدل کړئ ډېر سخت به خوشحاله شو ورور. سمه ده، په یو دقیقه کې زه درته ودرېږم، تر هغو یو بل نفر راواخله، زه انشاءالله دلته یو ګوښه ځای کې ودرېږم چې یو څو خبرې ورسره وکړم انشاءالله. صحیح ده ورور، صحیح ده. محمد صافی صاحب، الله مو راوله. لنډ مو د تاسو نظر اور، بیا نورو ملګرو ته اجازه ورکوو، ځکه زه پوهېږم دا ډېر توند باسو د ملتونو باسو، نو ملت باید پکې خپل نظر شریک کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام، مهرباني. ډاکټر صاحب دوه شیانو ته اشاره کوم، دغه خلک دی باید واوري. یو دی ښکاره موږ ته باید سپک الفاظ مه استعمالوه، نو چې زمونږ څوک ځان ته لیډر وایي یا ځان ته یو مشر وایي یا وایي چې زه دلته په یو ټولنیزو رسنیو کې یو څو مینوال لرم، بیا دا رقم ټیټ لیول باندې هغه کوي، نو بیا داسې دی چې انسان هغه خپله مونږ چې دی مونږ شرم احساسوو د هغې په ځای باندې چې دې ته غوږ ونیسو، یعنې غوږ د نیولو هم دی، ځکه چې خو دا میډیا چې ده د دې باندې چې سړی لږ مینوال او کتونکي پیدا کړي، نو دا پاور انسان کرپټ کوي. هر قسمه پاور، هر قسمه زور چې انسان ته میلو شي هغه انسان کرپټ کوي. خدای ځکه دې ته فتنه هم ویلې ده پاور ته. نو په میډیا باندې چې کله ته زورور شي، چې ستا اواز ډېر خلک وپېژني، نو دا نارسیسزم تا کې اټومیټیکلی پیدا کوي، په خپله پیدا کېږي، ځکه تا ته ځان داسې لګي چې ټوله دنیا ما ګوري، نو زه چې کومه خبره کوم زه به صحیح یم. زه په میډیا کې چې ویډیو کوم، نو زه چېرته 2-3 هفتې پس ویډیو کوم، زه وایم څه ګډې وډې ونه وایم، ریسرچ وکړم، اسنادونه وګورم، کتابونه وګورم، چې موږ په ځان یریږو که یو خبره مې ګډه وډه دروغ وویله، دا خلک به مې تیکه تیکه کړي. خو بعضې خلکه چې کله لږ زورورتیا پیدا کړي، هغه وایي چې په ما نه اوس تپوس مپوس نشته، به زه که هر څه وایم، زه اوس یو فګر یم، نو زه هر څه ویلی شم، زه نفرت هم خورولی شم. نو دې خلکو سره تاسو وایي بحث مه کوئ. زما په نظر کې دې خلکو سره بحث لازم دی. لازم ځکه دی چې خلکو ته پته ولګي چې په یو مشر تا ځان ته ټاکلی دی، په هغه باندې لږ فشار راشي، چې پته یې ولګي چې په فشار کې هغه ودرېدی شي که نه، هغه وروستو کېږي د دریځ نه. نو د مشر دپاره کرایټیریا هم دا ده، دا زه ټول لر بر ځوانانو ته وایم، مشر به همیشه ستا هغه وي چې زور پرې راغی، فشار پرې راغی، هغه بیا هم په خپل دریځ نه وروستو نه شي. نو دریځ کې په لایف کې ما څو ځله ورته وویل په دریځ کې چې دا ستاسو دریځ دی چې کوزه پښتونخوا کې د خلک بیرغ نه پورته کوي، صحیح ده، نه به پورته کوي. ته موږ ته د دې بیرغ ارزښت وښایه چې دا څه ارزښت لري. نو اخوا او دخوا، اخوا فشار پرې راغی، ځکه 15,000 خلک ناستو، 15,000 خلکو هغه لایف کتلو، فشار پرې راغی، فشار پرې راغی، نو اخوا دخوا، اخوا دخوا. نو دا پبلک فیګر نشي کېدی، صحیح ده، یو عزتداره سړی کېدی شي، خلک یې فالو کولی شي. خو ما نه د بر وطن ځوانانو خویندې میندې بعضې په دې خفه دي، ما ته میسیجونه کوي چې تا کار څه دی، ته زمونږ ډاکټر شکیب پسې خبرې کوي. نو زه هغې ځوانانو خویندو میندو ته وایم کوم چې د بر وطن دی، زه بیخي ستاسو یو کریټر چې کوم د بر وطن دی، زه ورسره هیڅ کار نه لرم، نه پسې ویډیو کوم، نه څه بل څه. خو چې کله هغه زما د کوزې پښتونخوا افغانانو لکه تاسو د فلسفه تقسیم کې راوسته که نه، چې زمونږ کریټرانو پسې خبرې مه کوه، نو بیا د بر وطن ځوانانو که نفرت سیاست کوي او د کوزې پښتونخوا باندې الزام لګوي یا نیوکه پې کوي یا ورته ګلخان وایي، بیا ما ته پوره اختیار دی، ځکه دا بیا پبلک ډومین دی، بیا ما ته پوره اختیار دی چې هغه سره زه راکاږم، په فلسفه کې، په تاریخ کې، په سیاست کې، په پولیټکس کې، هر څه کې راکاږم ورسره.
نو د بر وطن خلکو ته مل افسا خور تاسو ته ټولو ته چې ما نه په دې مخه پکېږي چې زه یو کس سره دونه په بحث کې لاړ شم چې هغې کې ډېرې خبرې وشي. نو هیله کوم تاسو خبره پوره کړئ. نو زه خو نه خفه کېږم ځکه چې زه په دغه اسادم باندې زه هېڅ باور نه لرم. زه دا هېڅ پېژنم نه، دا زما په ډکشنري کې شته دی. نو زه به ولې خفه شم؟ زه خو چې دی ما ته ټول خپل افغانان دي، هغه که په د جغرافیه په دې خوا کې پراته دي که هلته دي، ما ته خو دا هېڅ معنا نه لري. نو په دې باندې زه نه د هغه کس زه دفاع کوم. دغسې ما ته هغه بل ډاکټر مې یاد کړ چې هغې باندې زه خپل انرژي نه استعمالوم ځکه چې دا وخت ډېر قیمتي دی. زه وخت هغه چا باندې معلومه. تاسو اجازه وي زه یو پوښتنه درنه کولی شم؟ بلکل. لفظه خو د افغانستان ملي بیرغ کوم یو دی؟ دغه د انځور کې چې وینئ دغه دی. نو اوس لفظه خو ته یو ښځه ذات یې، یو مېرمنې، د چا مورې، د چا خورې، او میډیا باندې تاسو پبلک فګر هم نه یې، ته دونه ډاډه خبره څنګه کوې چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان بیرغ دی؟ او یو سړی چې سړی دی ځان ته وایي چې زه نر یم، زه تکړه یم، زه دا یم، زه هغه یم، هغه دا وړه خبره نشي کولی او تا وکړه. دا ولې؟ دا ځکه چې دا زما ملي هویت دی. دې باندې زه ویاړم، په دې زه سر هم ورکوم. زه د مرګ نه ډارېږم ځکه چې په دغه بیرغ باندې مړه شمه، دا د غیرت مرګ دی. مرم خو هسې م یو ورځ. نو زه ولې خپل تاریخ د خپل هویت نه، لکه څنګه مې چې تاسو ته وویلې چې زه خو په دې څخه خفه کېږم نه چې ته ماته وایې چې تاسو د بره پښتونخوا، ځکه ماته دا نشته دی چې دا یعنې زه په کرښه باندې هېڅ باور نه لرم، د انګریز په پرېکړو باندې زه هېڅ باور نه لرم. سید زما یو مشر و، په هغه وخت کې به هغه د فشار لاندې چې راغلی په هغه پریشر کې به دی دغه ډیورین لاین به یې امضا کړی، موږ ورسره نه دی منلی، هغې باره پرېکړه کړي. خو دا په دې معنا نه شوه چې دا خلکو منلی دی. نو ما ته خو دا د مننې وړ نه دی. نو ځکه زه نه منم او زه ډارېږم هم نه، ځکه زه دا دعوه کوم، دا زه پبلیکلی ویم چې زه د ډیورین کرښه نه منم. ما بله ورځ ځان کتل د ډنمارک د پاکستان منیسټري حمزه وروره د منیسټري اف فورن افیرز ځان یو ډېر وړوکي وګړي ګڼم د خپلې ټولنې، خو هغې زه بلاک کړي وم ځکه زه د پی ټي ایم ډنمارک مشره پاتې شوې یم او په اډوکیسي کمیټې کې هم ورسره غړیتوب لرم. نو زه د پاکستان د منیسټري اف فورن افیرز زه بلاک کړی یم. نو کېدای شي دی که زه په لار روان یم دلته ماته خطره ده ما مړه کړي، نو زه به په دې ډارېږم ځکه چې زه دا دعوه کوم چې د ډیورین کرښه زه نه منم. زه د پښتون حق غواړم ځکه زه په ډیورین زه د برې پښتونخوا یم، خو زه د پی ټي ایم دلته غړیتوب کوم ځکه زما ته هېڅ معنا نه لري. زه نه ډارېږم د چا نه. دا زما ملي بیرغ ملي بیرغ دی. لفظه خو زه په دې حیران شم که نه، او زه د ځوانانو ته وایم چې په دې لږ سوچ وکړئ. لفظه خور په نیم ثانیې کې په نیمه ثانیې کې د زما د سوال جواب راکړو چې زما ملي بیرغ درې رنګه دی. هلته لایف کې موږ 4 ساعته په دې باندې زه نښتی وم چې څنګه چل دی څنګه چل دی څنګه چل دی. یو جینۍ یو ښځه دونه غیرت کوي چې یو پبلک فیګر چې ټوله دنیا ورپسې ولاړه ده هغه دونه غیرت نشي کولی چې دا خبره وکړي. نو خپل هویت، خپل ملت او خپل قام دپاره چې کوم مشران ټاکئ، یوازې د لفظه خور نه عبرت واخلئ، یوازې د دې میړانې خور نه، د دې تکړه خور نه عبرت ترې واخلئ چې دا وګوره وایي په دې بیرغ دې زه مړه شم، دا خیرت دی که نه، دا نرتوب دی که نه. خو دا ځوانان یې نشي کولی، یو ځوان یې نشي کولی. نو دې نه تاسو ته پته لګي چې زمونږ د لر بر افغانانو د منطق سطح څونه ښکته شوې ده، څونه راله دې خلکو وغورځوله چې مونږ اوس په خپل هویت او ملت باندې ودرېدي نه شو په ښکاره. نو مننه کوم لفظه خو چې تاسو راغلی، دونه وغږېدی، دونه ښایسته خبرې مو وکړئ. په الله ګرانه شي. هیله کوم زیاته نور ما نیوکه داسې څه خاص نه وه، ماسې دغه ډاکټرانو باندې ونیوکه چې دغه رقم ډاکټران وو، هغه یو رقم، یو د کوزي پښتونخوا یو د بري. نور موږ په تاسو ویاړو، تاسو ته غوږ نیسو. هلته چې ورځئ تاسو جایزه ګڼله او سره بحث هم کوو، تاسو به خپله یو سوچ لرلو، یو فکر هم لرلو، یو اجنډا هم لرله. زه په دې باوري یم چې تاسو تش نه یاستئ تللي، خو ځکه دغه کس موږ ډېر پېژندلی دی په دې دغه کې کله ځي فریو کې داسې ډېر هم نه وي. نو موږ لیدلی چې دا داسې شنه مازغه دي، هغه تک شنه چې تغییر پکې نه راځي، منطق نه مني، صرف په دغه نیوکه وه
نو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راته راکړ خپل پلیټفارم کې قدرمنو سلیف صاحب په الله ګرانه شي وخت راشي مننه نو دا ځوانانو ته زه وایم چې دا وګوره دا یو جینۍ راغلی وه دونه په نرتوب یې وه دونه په نرتوب په نیمه ثانیه پې ونه لګېده او زما د نیکه خبره وي زما نیکه به اکثر دا خبره کولو وي د جینۍ د پیزوان نه زار شي د پینې د پیزوان نه قربان شي دا به هغې هلکانو ته به یې ویله کوم هلکان چې داسې په خوی کې نازک وو تکړه نه وو داسې ننګ یې نه درلودو نو زموږ نیکه به ورته وي د جینۍ د پیزوان نه زار شي دا هغه جینکۍ دي د افغانانو دا هغه میندې دي دا هغه خویندې دي چې په وطن ودرېږي دا هغه ملالۍ دي چې په وطن ودرېږي خبره کولی شي حقیقت ویلی شي اوس که دې خور ما ته ویلو چې حمزه دا زمونږ ملي بیرغ دی دا باید د کوزه پښتونخوا کې اوچت نه کړي ډایرکټ مې ورته ویل چې سمه ده زه نن نه پس ټولو خلکو ته یم چې میدغ کوه نو یو طرف ته که دې خور ما نه نیوکه کړې وه چې ته یې موچته وه ما ته تپوس کړی و چې ولې په دې بیرغ کې څه دي او دې داسې نره خبره کړې وه ما به چې نر خلک دي نره خبره وکړه زه چې معامله راصفه کړو خو هلته نه یعقوب دا وی مولا دا وی مفتی دا وی شیخ دا وی زمونږ یو بیرغ نه دی دا هسې د صادر ټوټه ده په دې باندې چې ځان نه دی قربان کړی نو ټول پولیټیکل ټول سیاسي ایمیج ټول سیاسي شناخت هغې په سین لو کو ولې خپل انا دپاره خپل ایګو دپاره چې زما انا وساتلی شي وطن متن نه زما انا دې وساتلی شي زه دې وساتلی شم وطن څه کوي د وطن په هوریت څه کوي د وطن په وطن باندې ځوانانو چې ننګ کړی دی په هغې څه کوي نو یو سړی مړه دونه وړه خبره نشي جواب کولی او بیا هغه راځي د کوزې پښتونخوا په پښتنو باندې نیوکه کوي ما به کلم د سره باس نه وکړی ما به کلم د ته څه نه وویلې که د کوزې پښتونخوا خلکو باندې نیوکه نه وکړي بس لګیا دی خپلو کې دی لګیا و یو بل سره چې دا داسې او دا داسې او اکادمیک او ستراتیجیک داسې ټکي به ویلو بس خلک به غولول خو زمونږ میدان ته راغی که نه زمونږ په میدان قدم کې غوښتو زما د حجرې ور ته ودرېدو زما حجرې ور باندې ډزې وکړې نو بس بیا به مونږ ودرېږو بیا به مونږ راپاسو بیا به مونږ خبرم کوو بیا به مونږ سړي سره راکاږو په سیاسي میدان کې په هر میدان کې نو دا مې هسې تاسو له یو دغه درکولو چې مشران ځان ته نران وټاکئ ښه ما مه مشر کوئ زه دې دپاره نیم چې تاسو زه راشم ما مشر کې حمزه زموږ مشر دی ما مشر کوئ ځان له چې کم مشر هم ټاکئ نر مشر وټاکئ نر چې خبره کولی شي چې فشار پې راشي دریځ نه اخوا کېدی نه شي اوکې حمزه it's better to focus on پښتونخوا rather than another nation. We are not the same as them. جانان کمنټ وکړو چې ښه خبره به دی چې زه به پښتونخوا باندې ټوله انرژي واچوم د پښتونخوا مسایلو باندې د پښتونخوا په خبرو باندې جانان تاسو ته زه یو خبره کوم ښه که ما یوازې په پښتونخوا باندې خبره شروع کړه نو پښتونخوا به تباه شي هغه ولې په سیاسي میدانونو کې پښتونخوا او افغانستان ترمنځ فاصله ده په سیاسي میدان کې دا سیاست دی که نه دا فرضي کرښه او دا هر څه دا سیاسي میدان دی په اصولي په کلتوري په عوامي برخه کې دا ځمکه یو بل نه ته نشي جلا کولی داسې نشي کېدی چې په جلال آباد کې یخني وي او په پېښور کې ګرمي دا نشي کېدی چې په جلال آباد کې جنګ وي په پېښور کې امني دا نشي کېدی چې په پېښور کې اوبه وي او جلال آباد وچی دا ځمکې مکمل تړلې شوي دي اوکې ځکه که زه د پښتونخوا خبره کوم نو افغانستان نه بغیر زه د پښتونخوا خبره کولی نشم او که د افغانستان خبره زه کوم هغه د پښتونخوا نه بغیر نه کېږي تاسو څه وایئ چې په افغانستان کې به جنګ وي افغانستان کې به بدامني وي او دلته به موږ دغه راغستي موږ به چیلم راغستي ونې لاندې به ناستو او سندرې به تاسو څه وایئ چې په پښتونخوا کې به بدامني وي پښتونخوا کې به ظلم وي هلته به بر وطن کې خلک چیل کوي انجوی به کوي دا داسې نه کېږي
هر څه زمونږ تړلی شوي دي، زمونږ تجارت، زمونږ لارې، زمونږ کلتور، زمونږ شناخت، هر یو شی تړلی شوی دی. دا یو حقیقت دی. نو د پښتونخوا بحث د افغانستان نه بغیر نه کیږي، د افغانستان بحث د پښتونخوا نه بغیر نه کیږي. زمونږ دواړو په یو بل باندې اثرات دي، اثر دی زمونږ په یو بل باندې. په افغانستان کې چې د انجونو مکتبونه بند کړل، تاسو څه وایئ د دې اثر پښتونخوا ته رانغی؟ لکه تاسو وایئ چې بس دا تورخم پورې بس دا پالیسي به تورخم نه دی خو راونړې ده. په کوزه پښتونخوا کې خلکو خبرې شروع کړې چې دا خو لکه شریعت نظام دی، دا خو ښځو موږ خو ښځې مکتبونو ته لیږو چې بند دي. ډېرو خلکو ماشومانې د مکتبونو نه وباسلې په کوزه پښتونخوا کې. افغانستان ته یې وکتل چې وګوره هلته شریعت دی. کوزه پښتونخوا کې خلکو نارې شروع کړې چې موږ دلته شریعت غواړو، د افغانستان په شانتې هلته امن دی. نو دا اثرات یو بل باندې وي. او که کوزه پښتونخوا مثال پرمختګ کوي، په دې کې ایجوکیشن تعلیم راځي، دلته انجونې مکتب وي، ته څه وایې د دې اثر به افغانستان ته نه ځي؟ د دې ځای نه ډاکټران بل ته نه ځي، د دې ځای نه انسټیټیوټس بل ته نه ځي، د دې ځای نه پوهان بل ته نه ځي، د هغې ځای نه به دلته نه راځي. دا اثرات یو بل باندې دي. نو د افغانستان خبره بغیر د پښتونخوا نه نشي کولی، پښتونخوا خبره بغیر د افغانستان نه نشي کولی. برنامه‌های مصاحبه‌ای انجام بدم با فیگورهای مختلف سیاسی افغانستان، نیازمند هستم که دندانا را بشانم. دیگه دندانا تا آخر ماه یا 15 ماه آینده تمام میشه شاندنش. باز وقت میشه که آدم یک چند جوره لباس خوب بخره، یک یخنقاقک زدنی بگیره، یک 2-3 دانه یخنقاقای خوب، یک نکتایگک بزنی، ریشمی تو ریشی جا کلن کل سرم تو پل زدگی، اینی ریش درازم تو که می بیشینی یک 2-3 دانه کامرام بند کنی، یک مصاحبه زدنی به زور خدا که می تو تکان بده. اونو تو تصمیم هست انشالله. نیتو میگیری؟ نیتو نمقدر چند دانه بیر نزدم. من کودکا را آوردم دینمی مکدونالد پشت سر دیگه تا چی کنن، امو نانشانه بخورن. باز تا اون زمان من یک لایف آمدم، ای کوکس لالا. کوکدیم باز دیگه گپ هست انشالله و رحمان. دیگه دوستای عزیز، من امیدوار هستم باز دو نمیزنی؟ میزنم سبک و سفله رو دو میزنم. کاکاو ساتنگ مریدش می باشم، به کاکاو، به ساتنگ و به جوانمرد و به دیدگی، به جاغرکلان، به جوانمرد، به پخته، به زیگ، به اصل، به خانداندار، به دسترخوان پدر دیدگی، به دسترخوان مادر دیدگی، سر دسترخوان شیشتگی، در رای جوانمردی قدم ماندگی، در کوچه جوانمردی رفتگی، به این مردم دو پرکه سلام میزنم. همان گونه که در گذشته این کار کردیم و همان گونه که فعلا هستم و همان گونه که در آینده خواهم بود، با سفره، با ایلایی، با کم ظرف، با نمک حرام، با پشت، با ایلایی، با نو کیسه، با نو به دوران رسیده، با اینا که دو میزنم. این خب مشکلی نیست. بزرگوار، به زور پروردگار. به عباس منشن چی گفتن نیداری؟ پالوان عباس رفیق شفیق و عزیزم است، مثل برادر است برای من. 10 بار به خانهش رفتیم، من نیست یک برادر
قدر و عزت شدیم. هنوزم دوستش دارم. بچه بسیار عزیز است. یک سلامونه قطانی وروره. یک جوان کاکس، یک عیار مرد جوان مرد هزار است. من نه تنها عباس که بسیار هزاره های کاکا و جوان مرد رفیق دارم، به کلشان افتخار کردیم و افتخار میکنم و عباس از جمله دوستای بسیار عزیز و ارجمند گرامی ما است و دوستش دارم و برش افتخار میکنم. با شکور بیرم چی گفتنی داری؟ با شکور بیرم یک گفتنی دارم که شکور عزیز، آقای شکور سلام، امیدوار هستم ایام به کامت بگذره. بچه قوم هستی، از قوم های ماستی، ارجمند ماستی، عزیز ماستی. شکور گرامی، ما برات یک پیام دارم اگر پیام ما بر شنیده شود. در جهان گفته چارلی چاپلین بسیار زیاد جای است، اینقدر جای است که ایران بانیم. دیگه نیاز نیست که ما جای یک نفر خراب بکنیم به خاطر گرفتن جایی برای خودمان. و اگر ما احساس بکنیم که اگر ما به تخریب نژند شخصیت میشیم و ناممان بیشتر ورد زبان ها میشه، این کار اشتباه است. در داخل این مسئله واحد نژند یک جایگاه خود داره، یک ذهنیت خود داره، یک مکتب خود داره. خودت یک جوان عزیز و ارجمند ما هستی، جایگاه خودت داری، ارجمند ما هستی، بچه خوب هستی، یک بار از نزدیک دیدیمت، بزرگوار هستی و عزیز هستی. اگری که خودت بیایی و آقای نژند توهین و تحقیر بکنی و در پیوند با این درگیر شدن با آقای نژند بیشتر ورد زبان ها شوی، اینی شهرت زیبا نیست. این که خودت یک انسان ارجمند و گرامی هستی را من میپذیرم. ارجمند ما هستی، بچه قوم ما هستی، گرامی ما هستی. اما من اگر به جای خودت باشم، در کنار ازی که جملات وحشتناک بر آدرس آقای نژند راه نمی کنم، من حیث یک ورزشکار وطنم و من حیث یک ورزشکار افغانستان دوستش می داشته باشم. او در جایگاه خود است، تو در جایگاه خودت هستی. هیچ کس منکر ورزشکار بودنت نیست و هیچ کس منکر پیروزی های پی در پی، منکر دستاورد های پی در پی، منکر افتخار آفرینی های پی در پی آقای نژندم نیست. آقای نژند در اروپا 10 بار بیرق سرزمین افغانستان به اعتزاز در آورده. آقای نژند در اروپا نام افغانستان ورد زبان ها آورده. ما تمام مردم افغانستان از او بچه خیلی خوش هستیم، خیلی دوستش داریم. تنها نژند مربوط یک تبار نیست، بچه های از تبارهای دیگر دوستش دارن. نژند یگانه بچه است که پشتونا دوستش داره، تاجیکا دوستش داره، ازبکا، هزاره ها همه دوستش دارن. بچه ارجمندی هست. اگر من امشب بیای مکس آقای نژند پشت سرم بانم و ناسزا بگویم، بدون شک و تردید که عده زیادی متوجه میشن گپ در کجاست. من احساس میکنم که بدترین پالیسی، وحشتناکترین پالیسی و ناجوان مردانه ترین پالیسی است که یک بزرگوار تصویر شبانی و درگیر شوی امرای یک نفری که هیچ با تو درگیر نیست. این کار خوب نیست. این کار خوب نیست. من از آقای پهلوان شکور بیرم خواهشم است، من حیث یک رفیقش، من حیث یک ارجمندی که در یک لایف بشینه بگویه که در بین هر برادرم یک حرفا و سخنهای هست، ما هیچ با هم مشکل نداریم. مثلا اگر یکی تو باشه که آقای پهلوان شکور تو را یک نفر در برنامه خود دعوت کنه، یکی را یک کس دیگه دعوت بکنه و موضوع داغ کرده برای می به جای نمیرسه. گپ ممیست. به داور ستاره افغان چی گفتنی داری؟ داور ستاره افغان من نمیشناسم، ولی داور ستاره افغان کی است؟ او را من امرای شاشنایی ندارم. کدامش میگین شما؟ درود BBC عزیز و ارجمند، خوش آمدین. خواه من میایم بچیم، میایم. دوستای عزیز دیگه من از حضورتان مرخص شدم. امشب حتما میایم بچیم. امشب حتما من یک بوتل واین از زده یک لایو سعی میایم. و آخر الدعوانا ان الحمدلله.